نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو خطرناکی گناہ ذکر کئی دا سی گناہ دا چی مسلمان تا فیرلوی ضرر دے او ځان ساتل تے فرض دی او دومره خطرناک گناہ دا چی دا سڑی ایمان خرابئی دا سڑی نیکی خرابئی او پا دنیا کے دا انسان عزت خرابئی اغا گناہ دا جبی گناہ دا پا یو موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چھے دوا سیزون دی کدا چا داغا دو سیزونو ذمواری واغشتا من یزمن لی ما بین لحیه وما بین فخذیه یو اغا غوخدا چه دا دو جامو پمینس کے دا او یو د انسان مخصوص اندام دی که د دې دواړو ذمواري چا واغشته چې دا به په ګناه کې او په نارواو کې نه استعمالی رسول الله مبارک فرمایی ازمن له الجنه زه دې سړي له د جنت ذمواري ورکوم نو د ژبې واقعي ګناهونه ډېر خطرناک دي او چې سړی د ژبې د ګناه نه ځان وساتي دا ډېر کامیاب انسان دی جنتی انسان دی د ژبې په ګناهونو کې یوه ګناه غیبت دی دویمه چغلي ده شیطانت دریم دروغ دی دروغ دونه خطرناک ګناه ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلی دی لعنت اللہ علی الکاذبین او زمون علماء لکی چی کم زی قرآن و حدیثو کے لعنت ذکر راشی پا کم گنانو دغ گناہ تا گناہ کبیرہ وی او لعنت دا خدای دا رحمتنا لریوالی تا وی نو معنی دادا چی کم خلق دروغ جندی اللہ وی چی پدی زما لعنت تے یعنی دا با زما دا رحمتنا لریوی دومره خطرناک شی دی دروغ او زمارونو چې کم سړی دروغ وای حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وای او دی بیا رښتیا وای وی الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسٹر کې ولیکي نو دا خدای پنیس چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتے نوم اخلی نو فلان کې رښتونه سړی فلان کې صادق الله او دا الله فرشتے په صادق او پرشتونی انسان نوم اخلی دې لقب شو د خدای پنیس او چې کوم سړی دروغ وای یو ځل وای نو صبر وته کې نو چې بیا وای اخر دا دروغ د عادت وګرځي اللہ سره چې کم د دروغجنو کتاب دی پاغه کې ول نوم لیکي یو کتاب الله سره د رښتونو دی یو د دروغجنو پاغه لیست کې نوم راولي او بیا چې فرشتي یاد یا الله یادینو په دروغجن یادای څونه خطرناک خبره شو یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی دروغ وای دا خلینا داسی بدبوئی دی چی یو ملک تی فرشتے تختی ملک دن دا خلی دا بوئی فرشتے نو دریگی لری تی تختی او دروغجن سڑے پا دنیا کے مرسوئی خلق پہ اعتماد نکی مڑو یسا دروغجن دے خدا پہ اعتماد نساتی وی دروغ وے بچی پہ اعتماد نساتی گاونڈیان پہ یقین نساتی دا خلقو پا نظر کم سپکی او زه په څوک یقین ساتي مشوره قصه د اسکول کتابونو کې او ځل لیکلې وا او یو سړی وګړه چیلې به ساتلې شیطان غوندیو دا بازه معشوم او الک رواني شیطانی په دې ذهن کې پرتای یو ځل چې کړه خلقو ته اے خلق راشه شرم خراغ او چیلې رانو تختولا د کلی خلقو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته منډې کړې شر مقصد شو د خندل اسی خلق لا دوکا ورکړو خلق په عذاب کړل
مطلب یې دا چې دا د خلک مې په عذاب کړل او په خلکو مې کوته کې راوستی او یو شیطاني به وکړم یو ټوقه مسخره به جوړه کړم زه به مخاندم دا خلک به مخاندي شرمخونو خلک واپس رالل سروازې پس په رښتیا شرمخ راغی او په ګډو چیلو یې وله شروع کړه د چغې کړه خلکه شرمخ راغی شابه راشئ چغې وی خلکه شابه مدد له راشئ چیلې مې برباده شوې خلکو یې مړه مزه یې وله دا اول ځلې دروغ نه وې اسې وکړو دا بیا شیطان دې دروغ وای خپله شیطاني کوي او موږ له بیا کړاو را کوي مزه یې وله شرمخ وله په چیلو کې ښه کارګزاري وکړه داسې وله چیلې برابر کړې چې ښه چې اخره کې خلک خبر شو چیلې وله برباد کړې وې ګډې وله خوړلې وې سي زخمي کړې وې بلا تاوان یې وله کړی وي تاسو ته ما چغې والې ما له رانلې نو یا بلو د دروغ ویلو موږ ویږئ نن بیا هم هغسې دروغ وی دا را دروغجن سړي د دنیا تاوان دنیا کې په خبره څوک یقین نه ساتي او اخرت کې د الله په نظم دروغجن سړی رسوا دی او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکل کېږي چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسټر دی په هغې کې د نوم لیکل کېږي په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بللی کېږي او چې سړی رښتیا وایي نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای او فرشتې په رښتون انسان یادوي او خلک هم دنیا کې هلکه یا سړی رښتونی دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وایي دی دروغ نه وایي خلک هم صفت کوي نو دروغ لویه ګناه ده مونږ دروغ سره وایو ګوره دې له وایو چې که رښتیا وایم نو زما د حاجي صاحب رانه خفه شي دروغ به ویم چې دی خفه نه شي که رښتیا وایم دا ښځه به خفه شي که رښتیا وایم بچي به خفه شي که رښتیا وایم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي خرونو چې دروغ وې نو ګاونډي دې خوشاله که دوست دې خوشاله که رشتہ دار دې خوشاله که څوک خفه شو الله خفه شو نو الله خفه کې او بنده خوشاله اقام عقل سکه سوچو کا الله خوشاله کا رزق داغه پلاس کې دی عزت داغه پلاس کې دی جون داغه پلاس کې دی مرګ داغه پلاس کې دی نو بنده خوشاله الله خفه کې او خيار هغه چې الله خوشاله کې بنده خپل کار کوي بندم خوشاله ساته خو چې د الله او د بنده مقابله راشي بنده د خپل کار کوي خپل رب به خوشالوم چې الله خوشاله شي یاره دا بنده به خفه شي امداد به مې نه کوي د الله امداد د ده نه ښه دی یاره دا بنده مې بیا عزت او قدر نه کوي د الله عزت د ده د عزت نه ښه دی یو څو ځایونو کې خیر دی وي دروغ جایز دی ویلی شي یو دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جوړه کې ووایه پکې لږ شان دروغ ولې که دروغ نه وی خو نوره زیاتېږي یو له ورشي بل له ورشي یو د یو بل وی بل د بل بد وی نو که ته ورته داسې خبره وکړې چې ورو هغه خو در پسې کنځل کول او ډېر سخت خفه دی او ډېر بد در پسې وی دروغه به وشي چېرې به مو نه شي ده ته به خامخا وی نه خو ستا صفت کوي هغه خو تا په ښه یادوي د هغه له به بیا ځې هر ورځ ته وایه چې هغه زما دشمن دی مخالف دی ستا بله صفت وکړو هغه ته ډېر خوښ یې نو اب هم خوشحاله شي جوړه به راشي نو د دو مسلمانانو په منځ کې که سړی اوړنه راوړنه کوي او دروغ پکې وي په دې نیت چې د دواړو کور پې جوړ شي نو دې ځای کې دروغ جایز دی نمبر 1 دویم دروغ کم ځای جایز دی د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وې په هغې طرف حمله کوو ښه دې طرف نه تاویږو هلکه بلا ملګري مې را روان دي او دا دونه وسله مې را روانه ده په دشمن ستا روغ قایم شي یا دروغ وې او دشمن ستا د سکیم او سازش نه خبر نشي دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین له دې کې جایز دی دریم نمبر کم دی جایز دی محترمې ته بیبي ته دروغ وې خیر دی تا ته وی دا شی راوړه په وس کې دی نشته نو څه به کې تا ته وی دا پلان کې شی راله راوړه او ستا په وس کې نشته چې ولې راوړې نو که نه راوړې خو کور دې روانېږي بیا خو تندي له دله شل غوټې ورکړي تندي را پړسولي بالښت درته اچوي تولی به درته واچوي یو به دله راوړي تندي به یې راته بوټ نیولي نو څه به کې خیر دې ورته ووایه دروغ ورته ویلی شي ښځې لاړمه تا چې کومه نمونه راته جامه خولې و پیدا مې نه کړی خوند دې ونه کړ وس کې دې نشته هغه ځای کې ګورې دام بې ځایه دروغ به نه وی داسې ځای کې دروغ ویلی شي چې ستا وس کې نشته یا دا خد در باندې زیاتی قصے پیسے بار کئی دین ترے پہ تاوان رسی دنیا ترے پہ تاوان رسی بچوں ترے پہ تاوان رسی یا قوم کے رسوا کے گے یا پا محلہ کے رسوا کے گے خضوی نخام خواب کے
نو چې ستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي عزت دې پې بربادېږي خیر دې لږ دروغ ورته ووایه کور به دې هم در وانېدو نه بچ شي او د رسوایۍ او د دیني نقصان نه به هم بچ پاتې شي ګورې دې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ ووایي او تور باټینګن راله راوړه او ښه وي او پیسې هم درسره شته او ته وایې نه ما خو بازار کې وختل خو نشته هم دغه لاوڼ سره ګزاره کوه نه دا دروغ به نه وي دا خو دې وس کې شته یا هغې غریبې جامې نشته شلېدلې جامې دي یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي او ته وایې چېره زه خو وګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې نه دا دروغ به نه وي دا خو دې وس کې شته دا خو د هغې حق دی یو د ښځې حق دی دروغ به ورته نه وي د ښځې ضرورت دی دروغ به ورته نه وي د بچو د حق دی ډوډۍ جامه پکار ده دروغ به نه وي دا ګورې مطلقه خبره نه ده ښه مونږ یې مطلقه اخلو دا په هغه ځای کې چې ستا د دین یا د دنیا رسوایي راځي وس کې دي نه دین ترې نقصان دی شرمېږي پې د ګناه مطالبه ډیمانډ نه کوي یاره خیر دی ورته دروغ ووایه دقه رنګې ښځه ده او خاوند ته داسې ډیمانډ کوي چې هغه د ښځې په وس کې نه ده ښځه نشي پوره کولی او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ته غواړي نو که ښځه هم داسې څه چل ول جوړ کړي چې ښځې ته خاوند ته دروغ ووایي دا ولې دې دوو ته اجازت شو په بعضې اوقاتو کې همیشه نه ځکه کور پرې روانېږي چې ښځې خاوند کور روان کړي خو دوه خاندانونه تباه شو منځ کې پکې بچي دي بچي تباه شو دا دریو ځایونو کې جایز د دې دریو ځایونو نه ما سوا بر دروغو نه ځان ساتي د ربي کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ بنوي او د الله د کتاب سخت وینا ده چې څوک دروغجن دی په د الله لعنت دی خدای دې د دروغو نه وساتي نمبر 1 دویم چغلي بنه کې چغلي خطرناک شی دی چغله کې ګوره دروغ هم شو نمبر 1 یو دروغ شو دویم څه شو دو مسلمانان جنگولم شو د دو مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کولم شو بغضم پکې پیدا شي حسدم پیدا شي جګړم پیدا شي قتل و قتالم پکې وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه قطات بل ځکه راځي لا يدخل الجنه نمام چغلی خور سړی به جنت ته نه ځي الا بزی چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبای او دا ګناه ته اورځي او پاک صافي کی الا به جنت ته ځي امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی احیاء العلوم احیاء علوم الدین هغه یو واقعه لیکلی ده او امام غزالی ډېر لوی عالم تیر شوی دی اوس هم چې څوک دی او عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی ډېر لوی عالم ډېر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې هغه خپله واقع لیکي یو سړی بازار ته لاړ یو مرۍ یې اخیسته دکاندار نه تپوس وکړه دا مرۍ ډېر خشته مزیدار او مضبوط تکړه مرۍ پخوا به غلامان خرڅېدل په څو خرڅې سړی خرڅوونکی نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم هلکه صاحب پکې شته وی دکې یو عیب دی نور پکې سم عیب نشته د کار خشین تندر دی ښه تکړه دی او خشتم ښه ښکلی دی تابعدار هم دی چې کمې خبرې لېږم په یو منډه ځي بیماریم پکې نشته د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي تښتیم نه تښتېدل هم پکې نشته زما پوره تابعدار دی یو عیب پکې دی هغه دا چې چغلي خور دی زما وروڼو د شریعت مسله زده کې یو سړی یو شی خرڅوي عیب به یې ښیي چې ده کې دا عیب دی او چې عیب یې ونه ښه ګناه وګټله بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي عیب به دې ښیي رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅوونکي د خپل شي عیب بیان نه که د د اغشتلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیک دی برکت به پکې نیک او که چا عیب بیان کا چېره که زما دې شي کې دا عیب دی نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي برکت خو لوی شی دی ګوره دا د نبی علیہ السلام مبارک حدیث بخاری شریف کې حدیث من کتما هغه غشتون کې خرڅون کې چې کتمان یعنی عیب پټ کا محقت برکت بیعهما د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي فان بینا که عیب بیان که وصدقا
او یو بل ته رښتیا خبره وکړه بورک لهما فی بیعهما د دواړو په دې غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي پلس د شي خرڅ کا عیب دی خو په لګ دی خرڅ کا د لسونه به الله د ترسلو زر روپو کار برابر کی او که دروغ دی او عیب جن شي د خرڅ کو پسل دی خرڅ کړه لسو روپو شي دا بدن په داسې سوړو دي کې تبم پکې پریشان او پیسې هم نه لړشي دا خو ځنه رسول الله مبارک فرمایي عیب بخیک وره داسې بنه کې نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیب جن سیزونه د عیب نه ډک سیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي ما بل یو ځای کې سودا کړل نن څلورمه پنځمه ورځ یو شاگرد مې دی شاگرد د حدیثو شاگرد مې دی د هغه د دوی دکانو ښې پېژندم سودا مې ته واغی چې کور ته مې ټول څښا څیزونه راکړل نو څه کوې ټول خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساته دکاندار طبقه تاسو ته خصوصا وي چې یو ګاک د باندې اعتماد وکړي اعتماد چې مال دا شی راکا نو بیا به د ګاک چې اعتماد در باندې وکړو نو خوشې به ورکړي که عیب جنو وی دی کې دا عیب او چې ګاک ته باندې اعتماد وکړو نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړي پته یقین اعتماد وکړي او که بیا موله ګران ورکړي نو ګناه کوي بعضې وخت کې سړی جوړه نشي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي دکاندار وي راشه جوړه نشي کولی سټ کې ولا مضبوط ډاک ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې او ګټه خو آرام دې وګټل بیا به دله راضي نه دا سړی اوس ماله قسم هم راکړه بیا به په هغه طرف نه ورځو ته پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټي که نور کله خو مې سودا کوله خو دې نه کوم هسې یو مثال مې دله درکړ نو عیب به بیانې خامخا به ذکر کې رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده غنم خرڅېدل غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره اوچو هلکه دا ولې وی صاحب باران پې شوی دی باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو دا دوکه به نه کوي بلکل قطعا دا ګناه ده حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایي خو خرڅوم خو دی چغلي خور دا مړوي دا پوټې خبره ده خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری دی ښه زبردست کار کوي خبره هم مني او ښه تکړه خشتار څه وایي دا پوټې خبره ده دا اس عیب نه دی نقصان نه دی ډېره ما عیب بیان کو ذریعه سره اخلې واخله بویه ته کور ته زمارونو هر صبرو خو عادت نه بولو خوی نه بدلیږي دا یاد ساته رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه دا خبره ومنئ خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ غر به د ځای نه وړقي خوی انسان د خوی نه نه ړقي پته وی چې د خوی نه انسان نه لقي نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو دا د مولیانو تقریرونو فایده څه شوه بیا د قرآن فایده څه شوه ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لیتمم مکارم الاخلاق زه خو دې له راغلی چې خلکو ته ښه خوی وښیم او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه نه خوی بدلېږي نه خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي حضرت عمر بہادر و بہادری پکې وه دا بہادری خوی ولا بدلولی نه شي خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بہادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله اوس به هغه بہادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي حضرت عثمان غني سخیو نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي نو خوی ختمیږي نه بدلیږي یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي دا غصه به هم وي او دا سخا به هم وي او دا تیزي به هم وي خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي د نیکۍ دپاره شي د ګناه دپاره نه شي خوی چېرته بدلېږي کور ته یې راوسته هغه چغلي خو پکې و هغه صفت خو هغه کې کار به یې ښه کوه یو ځل راغی دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي نو دی به بیا هم شیطانت کوي زه یم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت کې هم شیطاني کوي او مونږ ته خبرې ګناه هغه ټایم سره ښځې ته ورغې د دې مالک دې ښځې له زه خو ستا نوکر یم یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کړي وایا نه ستا د پیدې خبره کوم که زما نوم اخلې که نه خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه نه وایا څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي ښځې ته خو چې دی خو د پنډه دي په ګولۍ دي وویشته
خزه چې دا زغمی چې بله خزه پې وکړي نه ساده خبره ده هر څه زغمي خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو تی بیا تندي ته ګوره خبرې به هم در سره نه کوي یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي ښځه چې ته دا زغمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي ته څه خبرې ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي خو دا هغه بلې ښځې لځي که قصه پیسې جوړه کړې ده خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یم ګوره د شیطان له چلم ورځي خبره دله داسې ډولې کې مزېداره خشته دومره یې دله خشته کې دننه شرابي دی بل پې د پاسه رپی ولګوي ته وایې دا خو پی دي دننه بګي منځ کې شراب ښه دا ته رښتیا وایې نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یم خو ګورې زما نوم وانه بس نه ماله کار ونه ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خپل غریب چې به رښتیا چې ته ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه دا واقعي دا غلام ټیک وایي که چې ته به سهار وختي ګوره که نه چې ته به بېټیمه شو دا چې چا چا سره رواني هرې خبرې ته یې وله نظري هغه غریب اسې په لاره رواني دی وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل هغه اسې چې ته مټ داسې وړقې ګوره که نه ما ته مټې وایي حالانکه هغه خوار ته خبر هم نه خوره دا شکونه زیاتېږي شیطان دا شکونه زیاتوي یاره دا شیطان ډېر لوی پالیفلام ورامي دی دا خلک یې غرق کړل بهر کیف وی سبق اوس الکا دا بس چل کېږي وی چل راځي نه کې سپیکر چې ونه کې زه په علاقه کې یو تعویذګر دی اب هغه تعویذ دلو کوم چې دا اړه ولا تور کوم دا غبلې خزه الا شابک څه پیسې چې غواړي وی نه اب دا چل کې چې د خاون د دې غری نه بلګ اختراف پرې کې کله سر نه را پرې کړلم خیر دی ګیری نه را وستلم خدای غری دا وختره قیمتي دی دا یو دوه درې احتمال راکا چې هغه تعویذګر له تعویذ بو کی ته تماشا کوه ولا به ته توري تاسو سره به خمینه پیدا شي وختبه څنګه را پرې کو وی دا خاصه نه خو چې کله ودشي نو چاله براوال یقین چی او معمولی خو بدن نه خبر نه یو دوه وختله کړ پر کو وخت مالې را زه پېښه د مکان خدای غریب خو محتاج اوس دې ته وګوره چې په وختو تعویذ کول ډېر خو مونږ هم ډېر سادهګان یو ځانکې سړی په چرتورې چرګې په وینه تعویذ کوي په وینه تعویذ جایز دی تعویذ چې خدای نوم لیکي نو د خدای نوم په پلیت شي لیکي وینه خو پلیت را نجاسه ده په پلیت شي څنګه تعویذ کوي مونږ ډېر قمقل خلک هغه وایي توره چرګه راوله کله وایي تور چیلې راوله زم چې دا تور کې څه چل دی تور تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوهې کې دا چې ته یو تعویذګر هغه له خلک تعویذونه لټل چې تعویذونه ولاړل نه هغه ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه د تعویذ لیکم ای غریب ببارو چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا دا لکه مې را پیدا کړه چې بار به وتل ته کې به ورته هغه د تعویذګر هغه سړی به ناستو څه درته ووایي یو تعویذ را لیکي خو توره چرګه غواړي زم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم وی داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به در باندې خرڅه کوم خو ګورې صیب ته غږونه کې اما میانځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه سړي به وی ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو خله په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي اب یې ورکړه تعویذګر بابا له به یې دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه یاره دا خدای لکه ښځه داسې وکړې کوټه کې پرېږده دلته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې تعویذ کوم غریب بې بار وایسته ده به سبق په تعویذ ورکړه زه په مخه دی ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله لالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که د سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کوې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکړه دا څه کې په کوم طرف روانې څوک به تعویذ ولیکي ماشوم له به خپې ته واچوي هلکه تعویذ کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دې لیکلي یا د رسول الله حدیث دې لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې ته اچو د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وهي دا خو ډېر لویه ګناه ده څوک به څاروو ته تعویذونه اچوي یو سړی مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویذ دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا کافر چې په ظالمه وینه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکي پوره
نو ما وی کله فرعون او د شداد نوم سره لیکي دا غي باندې برکت حاصله نو دا هم کوپر دی چې دا کافر درونو برکت اخلي او کوي چې نه دا ساروی به ویریږي نو هغه ته څه پته لګي چې د فرعون نوم لیکل شوی او د فرعون نوم ولا شل د لیکل ملا پورې ولا مګه د ساروی پورې خم مګه د غلام پورې مګه نو په بزیات دي زمون قام دا شیطان دې د توسوسه چي دا ولې دا په غلطو منصر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم ته خوله کې ساروي دا ورکا ګوړه ولا دم ته خوله کې ولا ورکا ماشوم لا دا سيزونه کنجکه منجکه دا ماشومانو ته ما چوا صحیح تعویض د شریعت مطابق ولا ولیکا خیر دې غاړه کې ولا واچوا ماشوم لا غاړه کې واچوا ساروي لا ګوړه اوړه دم کا ولا ورکا دا د فائدې خبر د خېټه ته بلار نو دا زمون قمقلتوب پورې می خبره کوله سو بوئی د اوسه په سرمندله تعویض لیکم وسیر الله پیدا کوم وسیر الله کوم نه پیدا نو دا غری دا وخته ولا راو بس یو سو هغه وی زدا خو اسانه شو چې کله مې میړو د شي او کړ پور کم یو د وخته به تلا کړ ال تلاړه خاون تل وی سړی یو خبره درته کومه خو ګوري لکه په پټه ساتي نه کمې ډیر خیال ساتي او ګوري دماغ نو وایا خدای دې بل چا سره تعلق جوړ کړي سدی وې سړی و د کور کې خدمتګار نیمه خو ګلستاده پیدي خبر کوم چې مونږ یاد نه کې ور چل خو ورځي کنه او نن دې کې سبا دې بیغمه کوي دې هغه څنګه ځان ته لار واري وجن دې پریدي دې چتا ارده کې چې غیر په خو بدا ما جګر د لامل کوي وجن سړی دا دې سوې خزانو ځان چې تر قصته ودک او قرار شروع کړي پتر ته ولګي ما غورته وې ته ځان ته تماشا کوا چاله به بلو دراغشتي تیرا کړي او ار وخت دې لالي یار په دا قنچه دل په دا مړی کې درمنډي پریدي دې نه سړی وی ګور ما یاد نه سړی واقع چاله خزه هم کمقل شیخ دې کټ کې سم لا تورې ځان سره غلي غوند کې خو او دا قصد ځانو د قرار شروع کاغه غریب خو په کړي هغه په خنیت رااله چې دوا وخته به پرې کوم چاله راواغشته خو دې مړی ترانه دیکلا بس د خسر روچت او غلام خو می ټیک وای دا خرچ په کړیو ما که پینوم خو به ځای لال کړیو ما تر چې دا کړ فقې ورک سره ته خو ورو چې وی وردا د ورمنډ کړی هغه د خضرونو پسې راشه خورې د لمړ کړ مبتو کې د لوجا سه به سه مړ کړه خو ګورې ما باندې یادوي هغه چې راغله خورې وړي چې هغه نه خو ویني بیگ او تړته کې وای لاسونه په ټوپونه وای مبتو کې تورې کې خو سړی انت مردار مړې چوغله برکت دی سړی ملاړو خدام دا د چوغله دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلی احیاء العلوم تمن غلط خبره نه دومره خطرناک شی دی چوغلی او کتهوی چې زمړه خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړ یو سړی دروغ وې یو سړی چوغلی وکړه د دې شیطانه او د چغله په برکت چې څومره مړی شو د چغلی خور او د شیطان په غمړو کې سره دا دې نه وای چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانه کړی تا چغلی کړی دا هغه قاتل چې څومره ګناه شوی رد دومره بستان کیږي دا غبم کیږي خودم سره تم شریک مونږ ډیر داسې کوو مونږ وای دا ما خو مړ نه کړی هغه کړی نه ستا په شیطانه تو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړ دوه ټکي لکه عربی کې وی اقتل پښتو کې وی مړ کدا پلان کې صرف اوق لفظ وی یا وی مړ وی مړ نو ټکی نه وی دوه ټکی استعمال کی دغه دوه ټکو والا سړی په تندی به د قیامت پر ورځ لیکلی آیسم من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه امید غیبت بنه کې نه بده مړی کې او نه بده جمدی کې زرقانی دا موطا دا امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیث دا شرح د زرقانی غاغي کې واقع لیکلی نام ډیره معتمده خبر یو خدای مړ شو او یو خدای لمبول یو غاسل خدای بعض خلک کې د مړو د غسل خدمت کوي یو غاسل خدای د خدای لمبوله چې کله لمبوله وغه صابون مابون یا لاس ماسي پر اخکا زمانه کې خیر صابون نو صابون په دې بنور سيزونه استعمالېدل نو چې دیرون لکله د خدای لاس ورسېد نو دا غاسل خدای وای دا لمبون کې یره وی دا مړی چې دی دا خدای وی دوا وتاو کې خدای دې وبخي وی دا مې یو ځل په بد عمل لیدلې و
تو چل خو عمر دي کنه دا بډایګانې مجيبه خلک یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ مو او خلکو ته دا ښکاره کوي چې دا سره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتې داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره یې نښتي دا زور لګوي تاکي خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلي دی چا به دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي دا ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتې دی رون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره ختمونه کوه درودونه وایه جړاګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمده ښځې رسوایي ده دا څه مصیبت شو علما هم راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جم دی هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پېښه غریب راغی نو د ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شم وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاړه صاحب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګور یاد ساته مړی چې وشي جنازه به درکې ایساری به نه په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده ګناه په مړي هر قسمه حالت پېښېدی شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی وکړي ښځې را لاس پرې کړي دې مړوند کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی او د ښځې وارثانو وی نه لاس څنګه پرې کړو دې ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کړی دا سرمن را پرې کړی ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده لاس به اوس پرې کوئ اوس مړي به بین شروع کړي دا به څه کېږي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله ویله دې غاسلې ښځې نه دی او تپوس کو تاسو ګناه خو نه ده کړی نه ما خو هېڅ هم نه دی کړی وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی وی صاحب یو ټکې مې د خولې نه وتې دی څه دې ویلي دي وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدلي په بدعملۍ او چې دغه ټکې مې وی لاس مې ونښته امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ چې لیدې را ګوان در سره شته څلور وی نه دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده نه اقرار هم نه دی کړی تا په دې عمل لیدې ده پخپله د چا مخکې وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې نو تا دا خبره څنګه وکړه یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه منګې په سر و د اوبو او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده د خدای نیک بخت دی ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړي شي ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي یا څه سره ډغره وخوري یا چا ملګري ته ولاړئ نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې تا ته دې اقرار نه دی کړی په دې ګناه دې لیدلې نه دا څلور ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو وی به دقه ټکې مې وویل دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې خو دغسې مې لیدې وی داسې کار دی چې اوس به تا لا 10 دورې درکړو تا حد قذف در باندې جاری کوم والذین یرمون المحسنات المؤمنات څنګه دی ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګئ او بیا ثم لم یأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة څلور ګواهان چې اوسني 80 دورې ولا ورکړي 80 دورې درکړو اله به کار ټیک کېږي بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی په دورو شروع کړه یو دوره ورکوي بله ورکوي او چې 80مه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کېږي دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي د مړو بد به هم نه وایه مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر نه کوي اذکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کې بد یې مه وایې نبی علیہ السلام وی دی خو اسم کس ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل دې سره پاړه بد وي که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او عادت غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بدعملۍ نه ځان وساتي یعنې د مړو به هم بد نه وی غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې سخت وبال او سخت جرم دی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دے
او راغی نبی علیہ السلام ته ما ګناه کړی. حضور پاک مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړو، دی بل طرف ته راغی، وی دا الله رسول ما ګناه کړی په ما حد جاری کا. څلور ځله ته حضور پاک مبارک مخ اړو، هغه بار بار وای. نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تپوسونه وکړل، ا جرم یې کړی. صحابه ته وی زیدی بوز او سنگساری چې کله بوت او صحابه سنگساره و نو دا د مرګ دا در ډیر خطرناک دی، د منډه کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو جامه د اوښ پرته وه، په هغې یې وویشته، دې غریب را پرې وساتې ووت او رده نه وینو دارې والې د حضرت عمر په جامو پرېوتې. ده ورته خیرې وکړه حضرت عمر فاروق، اے ما عزت خدای داسې داسې کا، که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زمونږ جامې په وینو نه وې لیت شوې. چې راغی حضور پاک مبارک د صحابه وي څه چله مو سره وکړو؟ وی صاحب سړی مو سنګسار کړ. وی صاحب هغه درد لږ تنګ که نو منډه یې کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اوښ په هغه جامه وویشته او خیره ورته وکړه. رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دې وکړل، زما د قسم دې ماعز داسې توبه است و داسې توبه کرد. دا توبه د ټولې مدینې په خلکو یو روایت کې د ځمکې ذکر دی، د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه داسې توبه ویسته، ته بیا وایې چې دا ګناه وکړه. نو د مړو د بدو ذکر به نه کوي چې یو مړی بدو کې څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه استې، او کې نم د استې هغه ورغې که نه خدای الله پېښه وله د هغه بد عمل پېښه، زمې د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی. د مړو ښه ذکر کې ښه ووایې چې دا ښه سړی و، دا نیک سړی و، بد به نه وایې، نه د جمدو نه د مړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی، صحابه ته بیان کوي، یو قوم مې ولید چې په دا شونډې ولا په قینچو پرېښولې، دا شونډې او چغې به یې والې. تپوس مې وکړه دا څوک دي؟ وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول. یو بل قوم مې ولید چې دې وختي کې به یې ولا سیخ ورکه او راښکه به یې د دې غوږه پورې به یې ولا شلو، بیا به یې دلته سیخ ورکه دا بل غوږه پورې به یې شلو، دا به جوړېده دا به یې ولا بیا شلو، دا به جوړېده دا به یې ولا بیا شلو، هغه به چغې والي وینې ته به یې دی. مې دا څوک دی؟ وایي دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ، او دنیا ته به دروغ خورېدل. ویلون نبی علیہ السلام فرمایي لمن، هغه انسان لا ډېره لویه تبعی ده چې هغه دروغ وایي، دې دپاره چې خلک پرې وخاندي. وی دا ویلون له درې ځله فرمایي دا سړی دی برباد شي، دا سړی دی برباد شي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار، چې کم په دنیا کې دوه پړیقه دی، یو ته په یو مخ خبره کوي، بل ته په بل مخ خبره کوي، شیطان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به په داخله کې د اور جبه پرته وي، د اور جبه په کې تاویږي راتاویږي. موږ پراپیګنډې څو نه کوو، دروغ پراپیګنډې، دا ډېر لوی جرم، خطرناکه ګناه، لوی ګناه کبیره ورته وایي. نو په دې جبه شیطانت هم کېږي، دروغ هم پې وایي، غیبت هم پې ویلې کېږي، شیطانت هم پې کېږي. دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ماله چا ذمه داري راکړه چې په دې جبه به دروغ نه وایم، دې سړي له زه ذمه داري ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي، دروغ چې په دې جبه نه وایي. یو نیک انسان دی، په یو مجلس کې ناست وم، نو یو مجلس کې غیبت کېده، وایي دې پاسېده، وی لږ ساعت پس بیا رالم، چا سره مې کار و، وی چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و، وی ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله. چې وده شم خوب مې لیده، په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څښا د خنزیر غوښه د مرداره چینګي پې لګیا دی، د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې ننوړی رالي او مال یې راکړي چې دا خو نه خورم، ستا پلار به یې خوري، په زور یې زما په داخلو کې را منډي. او مالا الټی راځي چې دا خو څښا بین کوي، د خنزیر هم ده او چینګي پې لګیا دي، دا ولې راکوې؟ یو ستل ته مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل دي. وی په زور یې راکوله، الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شومه، دا بزرګ وایي قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې له هغه څښا بوی ته، او د کشف خاوندانو پې پوهېدل، زمونږ د خولې نه هم دغه بوی ځي، خو موږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پې نه، هغوی به پوهېدل، موږ نه پوهېږو، موږ ته پته نه لګي. دروغ دې نه ځان ساتئ، ستاسو پکې خیر دی. غیبت دې نه ځان ساتئ، چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ، دا د ژبې ګناهونه دي.
د جبه کې د یو حدیث کې دام راځي چې دا خلک بره د جبه کې بوله سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ دین اویزان دي. الله اکبر. خدای ومسات آسان جبه له معمولي غوندې ستن وروړه چې درد ته ټینګ شي. څومره خطرناکه خبره دی. په دې تصویر راواله الله ولې نه لا اله الا الله. الله الله درود شریف پی وای لا حول ولا قوت الا بالله پی وای سپی ځان له جبه ستړی کړه چې دا چا غیبت ته کنه هغه ته څه نقصان ورسوي. سمنا دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي دا ټول اندامونه جبه لقسمونه ورکي. وی اے جبه کلاس دی او کخپی دی او کنور وجود دی. جبه ته وی چې ګورې مونږ تا سره متعلق یو، زمونږ تعلق تا سره دی، مونږ په تا پورې ولاړ یو. که څه سمه شوې مونږ به هم سم یو، که ته خرابه شوې نو مونږ به هم خراب یو. د خدای دپاره زمونږ لحاظ وساته. دا حقیقت ته که جبه کنځلو کې او دا غی نه جنگ جوړ شي نو لاسونم کوتک تلاس کی تماچے تلاس کی او خپې منډه وای. او که جبه سم شي دا الله ذکر شروع کی دا الله په یاد کې چلیږي لاسونو خپې او دست او منست متوجه شي. څومره چې زمونږ په دې وطن کې قتل او قتال او جګړې او دشمنۍ جوړېږي د جبې د لاسې. نو د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده او ډیره بهترینه وینا ده چې اندامونه جبه له قسمونه ورکوي چې ګورې پتا بربادیږو پتا ښه کېږو سمه چلیږه. دا جبه که سمه وچلیږي دا الله په یاد کې وچلیږي دا الله په ذکر کې وچلیږي اندامونه به ټیکي. ټول اندامونه به د الله په رضا کې چلیږي. او کدا زبکه جبه په کنزلو کې په غیبت کې په چغله کې په شیطانت کې او په بدو کې وچلیدله نو جبه خو ټوپک نه رالی، لاس به بیا ټوپک هم رالی، تماچه به هم رالی، دشمنی به هم جوړه شي، قتل و قتال به هم جوړ شي، دوه خاندانونه به هم یو بل سره وجنګېږي. دا د جبې د لاسه. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم، یو قوم د بل قوم پورې ټوکې نه کوي، یو سړی د بل سړی پورې ټوکې نه کوي. لکه زمونږ په وطن کې دا یو لوی پیغور دی که د چا رنګ توري نو خلک ورته ټوکې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي. که د چا قد بدرنګی بدشکلی نو خلک ټوکې ټقالې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي. که څوک ډېر اوږدي لوړي هغه پورې هم خلک ټوکې کوي او پیغورونه ورکوي. که د چا سترګه معذوری هغه پورې هم خلک ټوکې کوي. که چې دا چا رنګ ښکلي ني هغه پورې هم خلک ټوکې کوي. الله فرمایي د ایمان خاوندانو یو بل پورې ټوکې او ملنډې مه کوئ. ته چې چا پورې ټوکې کې مسخرې کې ممکن ده د الله په نزد به هغه ستا نه غوره وي، ته به هغسې غوره نه او د الله په نزد غوره. او دا حقیقت ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لاره باندې روانو یو سپی ولید، ډېر بد شکله سپی و. سپی اسم ښه شکلی نی، خلک چې یو بل سره د بد شکلی تشبیه ورکوي نو سپی یادوي، مړه وي لکه د سپي غوندې شکل دی. او بیا هغه سپی ډېر بدنومه او بد شکله و. نو امام صاحب خپل ملګري ته وایي یاره ډېر بد شکله سپی دی. وی سپی ورته ګویا شو، ورته وایي چې ګوره عجیبه خبره دی وکړه، د الله نه ویرېږه. دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی که د الله پیدا کړی دی؟ دا ښه شکل خو الله را کړی دی. که خوښه زما وه نو ما به ځان سپی پیدا کو، ما به ځان انسان جوړ کړی. نو الله را نه سپی جوړ که، تا خو نه دی جوړ کړی. او بیا د سپي دا بد شکله شکل الله را کړی دی، دا خو ما ځان له نه دی جوړ کړی چې ته ما پورې خاندې. امام صاحب چې تا خبره به کله را یاده شوه نو په جړا به شو چې یا الله زما توبه ده، دا مې څه غلطي کړې ده. او دا حقیقت دی رونو که مونږ پې سوچ وکړو دغه رنګې چې د مخلوق بد وی نو مخلوق خو ځان په خپله نه دی جوړ کړی، دا په حقیقت کې د الله بد دی. دا الله بد دی وی نو دا الله بد چې سړی وی الله به پې څومره خفه کېږي. مخلوق به د مخلوق صفت کوي، بد به نه وی.
د شکل صفت کوا او بد مو آیا چې دا شکل خراب دی ټوقه ټقاله مسلمان پورې مکوا عسى ان یکونو خیرا منهم الله وی چې دا چا پورې ټوقې کې څه پته لګي دا الله په دربار کې دې ستا نه غوره